تش په نامه مې ساتي سر ولاړ دی، زما قاتل زما په ور ولاړ دی. تش په نامه مې ساتي سر ولاړ دی، زما قاتل زما په ور ولاړ دی. تا چې په کوم یو ځای کې ناسته کړې، زما په هغه ځای نظر ولاړ دی. تا چې په کوم یو ځای کې ناسته کړې، زما په هغه ځای نظر ولاړ دی. څوک چې دروغ وایي دننه ناست دی، څوک چې رښتیا وایي بهر ولاړ دی. څوک چې دروغ وایي دننه ناست دی، څوک چې رښتیا وایي بهر ولاړ دی. او د زړه خبره مې د شونډو سر له بیا راغله، د نامعلوم افراد په نوم پورې خندا راغله. د زړه خبره مې د شونډو سر له بیا راغله، د نامعلوم افراد په نوم پورې خندا راغله. زه چې ژوندی وم نو قاتل مې په سکون کې نه و، ما نه چې ساه لاړه زما قاتل کې ساه راغله. او چا مسلمان ورته د خپل زړه انتها بیخي دی، د یو غریب په دروازه کې چا ګلاب ایښی دی. چا مسلمان ورته د خپل زړه انتها بیخي دی، د یو غریب په دروازه کې چا ګلاب ایښی دی. عجیبه خلک دي په ژوند یې ورته نه پرېښوده، نن مې بچي ته په کفن کې چا کتاب ایښی دی. عجیبه خلک دي په ژوند یې ورته نه پرېښوده، نن مې بچي ته په کفن کې چا کتاب ایښی دی. د نورو ژبو ترقۍ ته ځکه نه پسخېږم، ما په زخمي سینه کې خپل نصاب ایښی دی. د نورو ژبو ترقۍ ته ځکه نه پسخېږم، ما په زخمي سینه کې خپل نصاب ایښی دی. پرېوتی قبر سپین کفن لږې دم کړي اوبه، ځان ته مې ذهن کې د ټول عمر حساب ایښی دی. پرېوتی قبر سپین کفن لږې دم کړي اوبه، ځان ته مې ذهن کې د ټول عمر حساب ایښی دی. بغض حسد او بدنیتي در سره منمه خو، بغض حسد او بدنیتي در سره منمه خو، زما په قام د دهشتګرد نوم چا خراب ایښی دی. بغض حسد او بدنیتي در سره منمه خو، زما په قام د دهشتګرد نوم چا خراب ایښی دی. اجي زما سره د ښکلي جانان دومره مینه، زما تصویر سره یې مړاوې شان ګلاب ایښی دی. او بېوسه وه رواج ترېنه غوښته بنارسۍ، په سر کړه یوې مور لور ته زړه بنارسۍ. بېوسه وه رواج ترېنه غوښته بنارسۍ، په سر کړه یوې مور لور ته زړه بنارسۍ. او ماشوم زوی لري دوه څادرې راوړې خو ملک صاحب دوه لونو لرې ور نه کړه یوه بنارسۍ. ماشوم زوی لري دوه څادرې راوړې خو ملک صاحب دوه لونو لرې ور نه کړه یوه بنارسۍ. لوګو کې عطر ګډ دی د سورې نوم دې ورک شي، دې کور کې چاسېدلې د تازه بنارسۍ. لوګو کې عطر ګډ دی د سورې نوم دې ورک شي، دې کور کې چاسېدلې ده تازه بنارسۍ. او چې ما به ورته وی چې تا له څه راوړمه لورې، کړه جوړه په کاغذ به یې وړه بنارسۍ. چې ما به ورته وی چې تا له څه راوړمه لورې، کړه جوړه په کاغذ به یې وړه بنارسۍ. او ما سره ناز شریک پشکور سړی دی، زما قاتل زما د کور سړی دی. ما سره ناز شریک پشکور سړی دی، زما قاتل زما د کور سړی دی. په خوی خصلت ښځه ده نور سړی دی، ترېنه جوړ کړی چا په زور سړی دی. په خوی خصلت ښځه ده نور سړی دی، ترېنه جوړ کړی چا په زور سړی دی. او بهر پردو حجرو کې لنګې راښکي، کور کې غوسې کوي په خور سړی دی. بهر پردو حجرو کې لنګې راښکي، کور کې غوسې کوي په خور سړی دی. دواړه د قام په سرمایه کې راځي، که د قلم دی که د لور سړی دی. اجي د امن لکه سپینه حوره، جنگ دې ورک شي جنگ خو تور سړی دی.
د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و او افسوس ته چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک دې شي دې سر ته د شملې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و او دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چېرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی همدله سزا ورکې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و سحر نه تر ماښامه د جس په انتظار و چې نه راتلې اشنا نو د وادې څه ضرورت و